جوړ په خیر څنګه بیتاب صاحب جوړې خیسیت هم چنان ستا په لیدو باندې ډېر خوشحاله یم چکر درته درکړمه لږ رانږدې شه زما او د بیتاب صاحب دغه پروګرام ته دغه ویډیو ته ډېر لایکونه ورکوي زه یو غزل درنه اورم او زه د ډېر پخوا نه په دې مړو سترګو وژلی یم زه د ډېر پخوا نه په دې مړو سترګو وژلی یم مړو نه دلبره د ژوندو پوښتنه مه کوه ډېر ښه ډېر ښه استاد د شعرونو په هکله که راته ووایي تاسو به اوسه پورې څومره شاعري کړي دا مهاله خو زما 20 ټولګې چاپ شوي دي 20 ټولګې ستا چاپ شوي دي 20 ټولګې زما چاپ شوي دي تقریبا چې زما ناچاپ اثار خو تقریبا 120 ناچاپ اثار پراته دي واه 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 او د شعرو تعداد مو په لکاو دی په لکاو دی یعنې 3 لکه 4 لکه تقریبا 4 نیم لکه برابرېږي ښه خدای دې راته ژوندی لره ته زمونږ ویاړي او د دغه په هکله دې استاد راته ونه ویلي د پیروډي په هکله باندې دا چې بیتاب صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړله دا چې اورېدونکي او کتونکي پوه شي پیروډه د طنز یوه برخه ده پیرو د 2 کلمو نه پیروډه جوړه ده پیرو په لاتیني کلمه کې ویلی شي طنز ده واه واه او ډی د انګلیش کلمه ده ډی په انګلیش کې ویلی شي ورځ ده یعنې د طنز ورځ هغه حقیقت چې ما په خپلو اشعارو کې رانغاړلي دي هغې نه ما پیروډه جوړه کړې آفرین آفرین قدرمنو لیدونکو تاسو باندې نن موږ داسې خبرې اورو چې تاسو به ورسره نوي نوي اشنا کیږئ یعنې دا داسې لیکوال دی چې دا وایي چې زما په لکاو باندې ما شعرونه لیکلي دي او څو مې چاپ اثار دي ویش او څو ناچاپ دي استاد تقریبا 120 ناچاپ اثار هغه ناچاپ اثار لري نو سړی د کمال سړی دی او استاد د ادب په څو فورمونو کې تاسو کار کړی دی تقریبا بیتاب صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه د ادب په 250 فورمه دی په ادب نو زما د فورمونو تعداد تقریبا 2.5 زرو ته رسېدلی دی یعنې د 250 نه وره پلو تاسو وره پلو ما کړی دی تا کار کړی دی لکه مثلا کوم فورم کې تاسو کار کړی دی ما په پیروډه کې کار کړی دی ببولاله کې مې کړی دی په نیمکۍ کې مې کړی دی په غزلیس کې مې کړی دی چاربیتو کې مې کړی دی مقام کې مې کړی دی داستان کې مې کړی دی آفرین سبله کې مې کړی دی سبله غزل شو سبله نظم شو د پروګرام په دې برخه کې تاسو مې یوه ببولاله اورو دا دې به ووایو راځه دوه تاره اخلي ګي سرورې بیا ناوي ناوکۍ مو دانه دانه ببولالا جان وای اورې خادي دې مشپاتې اورې خادي دې مشپاتې جانا اورې خادي مودن د کمبل جای تورې جان ببولالا جان وای خورې خادي مودن لاله پر ننګ مایندې انجونې نه باسي سر تورې جان ببولالا وای جانا خورې خادي مودن خرورا خادي دې وسو ښه سلامتي دې وسو خورې خادي مودن جانا ناوکۍ ګوتې د سرو دي تر دسمالې را ایستلې جان ببولالا ډېر ښه ببولالا جانا چې سکالي ورونې سو دي شین بادرنګه به وراوړي جان شنې بادرنګه به وراوړي انار دی ببولالا جان وای
داسې زوم در وستلی چې نامتو د کندهار دی جان بابو لالا بابو لالا جان هی نو بیتاب صاحب مننه کوم دا د بابولالو قسمونه وو دا چې د پښتو ادب لومړنی فورم د بابولالو خدای دې وکړي چې ستا او د لیدونکو او د کتونکو د خوښۍ وړ وګرځي الله دې خوشحاله کړه استاده چې سره د دومره علم او د دومره پوهې زمونږ په شان خلکو سره تاسو کښېنئ مرکې ورسره کوئ